أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي من عباده من يشاء الله يجتبي من يشاء من عباده ويهدي إليه من ينيب. رب العالمین پدې آیت کریمه کې د خپل لوی احسان په مخلوق د رحم او د مهربانۍ بیان کوي او دا زمونږ ایمان دی چې رب العالمین په خپل مخلوق باندې په خپلو بندګانو ډېر مهربانه دی. نو پدې آیت کریمه کې د خپل مهربانۍ ذکر هم کوي او بیا د الله د مهربانۍ د حاصلولو یو طریقه هم درته ښیي. د الله مهرباني دا ده چې فرمایي الله یجتبي، الله پاک وایي چې زه وغواړم نو د خپل مخلوق نه بعضې کسان غوره کم، ځان ته یې رانږدې کم او منتخب یې کم. یجتبي من یشاء من عباده، چې دا زما خوښه ده او څوک مې خوښي ځان ته یې رانږدې کم. اوس د دې د الله د نږدېکت چې خدای پاک ځان ته بنده را نږدې کوي او منتخب کوي د هغې مختلفې طریقې دي. بعضې خو داسې خلک دي، داسې مخلوق دی چې مفتو کې الله ځان ته را نږدې کړي، هسې بېسې را خوښ کړي او ځان ته را قریب کړي، لکه انبیاء کرام پیغمبران دي. پیغمبران الله ورله نبوت ورکړی دی او پیغمبري ورکړې ده او مفتو کې خدای پاک د خپل لوی نعمت او مهربانۍ دپاره غوره کړي دي. او یو مثال به زه ستاسو مخکې کوم د حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام سره 8 کاله یا 10 کاله تیر کړل. په دې شرط یې ورسره تیر کړل چې د شعیب علیه السلام ورته وی ما سره به 8 کاله یا 10 کاله تیری نو دا خپله لور به درته په نکاح کړم. وی ډېره ښه ده. نو چې 8 کاله یا 10 کاله یې ورسره تیر کړي دي نو بیا د شعیب علیه السلام نه رخصت راغشتی د مدین نه چې د ځم خپل علاقې ته، خپل وطن ته ځم، مصر ته. ځکه 10 کاله تقریبا شو چې د خپلې مور نه او د خپل رور نه او د خپل قوم نه راوتی. 10 کاله مې وشو او د فرعون په قوم کې سړی وجلی دی، نو هغه جرم یې د هغې په نیز خو لوی جرم دی. د 10 کاله تیر دی، په دې کې ډېره موده واوړېده. اوس په یا ما پېژنې یا به مې نه پېژنې او څه خفیه طریقې سره به لاړ شم د خپلې مور او د خپل رور او د خپل خاندان ملاقات به وکړم. سړي ته خپل وطن یادېږي. نو بیبي وله ورکړه خپله لور د شعیب علیه السلام او یو کونټۍ وله ورکړه د شعیب علیه السلام. او علما لیکي چې دا هغه کونټۍ وه کومه کونټۍ چې ځان سره حضرت آدم علیه السلام د جنت نه راوړې وه. یو قول دی 10 څیزونه آدم علیه السلام د جنت نه راوړي، یو پکې دا کونټۍ وه. نو دا د پیغمبرانو نه نسبن را منتقل کېدله او شعیب علیه السلام ته را رسېدلې. او بعض علمو عجیبه واقع هم لیکلی ده، ویدلې څه ګډې چیلې هم ورکړې او لور یې هم ورکړه. نو ګډو چیلو سرولو یو کونټۍ پکاري، وی لاړ شه او یو کونټۍ راواله دننه د کوټې نه. نو دې ورغه یو کونټۍ راواغېسته. نو چې بار ووت وی دا کېده بله راواله، نو دا کېښوده. نو چې بله یې راواغېسته او بیا یې راوویسته نو بیا هم هغه وه. وی زه راته ویم چې دا کېده بله راواله تو مقه رالې. وی نه ما خو بله راواغېسته. وی دا خو مغه ده. نو په درېیم ځل یې بیا بله راواغېسته. نو چې بار ته راووت نو مقه یې لاس کې وه. وی زه تا ته څه ویم؟ وی صاحب بله بې راواغېسته خو اوس هغه زما لاس ته راځي نو زه څه وکړم؟ وی ښځه بس دا ستا په قسمت ځانان سره دا کونټۍ اوس. نو چې په لاره راځي وادي تور چې ورته وایي کوهې تور، دا مبارک غر دی مبارک. هغه وادي تور لره ورسېد، شپه ده، باد و باران دی او زلزل دی او بیبي ته د ولادت د بچي د پیدا کېدو تکلیف شروع شو. هېڅ څوک نشته، نه کلی شته
او نه څوک زنانه دایي شته او نه څه حکیمه شته او نه ډاکټره شته چې علاج ولو کې څوک نشته. دغه وخت کې انسان ته د خوراک ضرورت می، بعضې د خوږ څیز او د اوبو ضرورت می، او انسان ته د ملګري ضرورت می، او خصوصا د اور ضرورت وي. بیا چې ګرمي وي او یخني وي او باد وي نو دی پریشانه دی. خدای دا خوشبه ده زلزل دی دش بیابان دی سوکشتنه او بیبی ته تکلیف د ولادت شروع شو. دا به څه کوم؟ نو مخامخ یو اور ولید، اور شکل د اور دی. دی بیبی ته وایي ته کښېنه زه ورځم. اور یو ځای کې چې بلیږي نو خامخ انساني، بې د انسان نه اور نه بلیږي. نو دا اور مې ولید دلته به خامخا څوک قافله یا کلي انسانان به څوک به نو د تاله څه شغله د اور سکاره به د هغې نه راوړم چې اور درته بل کم چې وپوټې ګرمي درته پیدا شي. بیبي ورته وایي دا کونټی ځان سره واله، د علاقه کې ماران دي او لړمانان دي، د هغوی د کلي خوا کې علاقه وه. او بل دا سپلی د پخپو کا هسې نه خپه دې خوږ نه شي مار لړم دله ټک در نه کړي. نو سپلی پخپو کړې کونټی لاس کې واغېسته. نو چې هلته سینګ ورنږدې شو نو هغه د یو اونې په سر کې اور بلیږي. شکل د اور دی، اور نه دی. د اونې سر کې اور بلیږي. حضرت موسی علیه السلام حیران شو، دا په ونه اور څنګه ولګېد؟ زه لګېدلی به نو انسان خو نشته دلته، نه آبادي شته، په ونه به لګېدلي. لګي بعضې وخت کې اور د چا نه. نو یو شغلی راواغېسته، یو شوړه، او هغې هغه اور ته نږدې کړه چې دا به رابله کړم. نو دې نه به سکاره جوړ کړم، نو دا به بیبي له یوسم. نو هغه شغله ترې پورته شو. نو چې دې څنګه هغه شغله ور وړي نو هغه رڼا د شکل د اور چې درته ښکاري هغه ترې بره کېږي. دا څنګه چل دی؟ دا خو نه لوګې شته نه تو شته د دې اور، نه زما شغله ور پورې پیوس کېدی شي او بره کېږي. داسې دي. نو آواز ورته وشو انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادي المقدس طوی. ای موسی زه ستا رب یم، زه اور نه یم. یو تجلی مې درته وښونه. دا پړی دې وباسه، سپلی وباسه، د ادب او احترام تقاضا وکړه. او دا یو ډېر مقدس او پاکه وادي ده، ځکه ستا په دې کې د خپل پروردګار او د الله سره ملاقات کېږي. خدای وله نبوت ورکړه همدقه هلته کې. دا اوس خو دا کرم او رحم دی د الله را طرف نه، بې د څه محنت نه الله ورکړه. تلې اور پسې دی میلاویږي ورته نبوت او پیغمبري. تلې دې دپاره دی چې د خپلې بیبي دپاره به زه څوک را پیدا کړم، یو دایي به پیدا کړم او را به ولم د ما د بیبي خدمت به وکړي. رب العالمین نبوت ورکوي، پیغمبري وله ورکوي. الله یجتبي څنګه دی من یشاء من عباده، چې څوک وغواړي د خپلو بندګانو نه نو ځان ته منتخب کړي. دا هغه مفتو کې انتخاب دی، بې د خوارۍ نه، بغیر د څه محنت نه، بغیر د څه کړاو نه الله د نبوت دپاره غوره کړه. دا یو مثال شو. اوس ته به وایې چې دا څنګه چل دی؟ دی ولې غوره کړه؟ ما ته وایي عمل کوه او هغه د نبوت غوندې لوی تاج بې عمله ورکړه. نو رونو یو مثال به دله درکړم د دې ستاسو د پوهې دپاره. په دې ځمکه کې بعضې قسمه ځمکې دي چې هغه لوی محنت غواړي. زمیندار لګیا دی پکې یو یم کوي، پکې هغه شال بوټي م سوځوي، پکې سره مچوي، پکې ډیرانه مچوي او بخورم کوي، او بیا کله پکې دا جنجڼو کوي، کله بل چې دا خوږه شي دا خاوره اړی راړی یې محنت کوي. نو د هغې نه پس پکې کر کرونده کوي. بعضې ځمکه دی محنت غواړي، د کر کروندې دپاره پوره محنت غواړي. او بعضې ځمکه داسې وي چې هغې کې چا اس محنت او کر کرونده نه کړې، هغې کې خپله بوټي م زرغوندي دي، ځنګلاتو ته وګورئ. او چا کې دا انارو بوټي زرغوندي، په چا کې دا سیوانو بوټي زرغوندي، او په چا کې د نخترو بوټي زرغوندي. نه ورته څوک اوبه اچوي هلته، نه ورته چا ګوټ کړی دی، نه ورته چا سر اچولې ده. هغه خوره داسې خوږه خوره ده، هغه علاقه داسې خوږه علاقه ده چې هغې کې انارو بوټي م شته، د زیتون بوټي م پکې شته، ګلونه م پکې شته، خوشبویه م پکې شته، نختر م پکې شته. د ځمکې داسې قسمونه دي، بعضې په محنت آبادېږي، بعضې بې محنت نه خوږه ده، مزېداره ده. نو هغې کې خپله کرکرونده په خپله زرغونتیا ده پکې. دقه رنګې پیغمبران دي د نور مخلوق په نسبت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله د ټولې ځمکې د مخ نه یو لپه خاوره راغشتې ده او د هغې نه بني آدم علیه السلام جوړ کړی دی. وی فجاءت بنو آدم علی قدر الارض. ځمکه چې څنګه مختلفه ده دارنګې د آدم علیه السلام بچي مختلف دي.
بعض ځمکه داسې ده چې په خپله زرغونتیا کې هېڅ محنت نه غواړي. نو د آدم علیه السلام په اولاد کې پیغمبران اقه ماده ده، هغه بې محنت نه خوږه خاوره ده، خوږه ځمکه ده، خوږ شی دی، هغه بې د محنت نه زرغونتیا کوي. نو د پیغمبرۍ هغه تخم او د پیغمبرۍ هغه تاج الله دقې خاورې ته، دقې مادې ته، دقې مبارکو انبیاو ته، دغې پاکو نفوسو ته ورپسر کړ. او زمونږ د خاورې مثال د هغې ځمکې د شاړې مونږ به عباده و، مونږ به ورله محنت کو، نو بیا به زرغونتیا د ایمان هم پکې راځي او زرغونتیا د ښو اخلاقو او د اعمالو هم پکې راځي. الله یجتبی من یشاء من عباده. نو قرآن شریف کې الله فرمایي زه بعضې خلک خوښ کم، ځان ته یې رانږدې کم او غوره کم بعضې مخلوق. نو یو قسم دا چې مفتو کې رب العالمین غوره کی، بې د محنت نه غوره کی، لکه پیغمبران شو، دا یو شو. دویم درته مثال ښیم. دویم څوک دی؟ دویم هغه خلک دي چې هغه د چا په دعا باندې خدای ته نږدې شي، د چا په دعا الله ته خوښ شي او د چا په دعا رنګ شي. مونږ پښتانه هم وایو که نه، هلکه وي د خپل څه دونه کمال نشته، خو دا د چا په دعا رنګ شوی دی. دا د دویمه وجه، دویم طریقه ده. او د هغې مثال به م د تاسو له درکم چې تاسو ورباندې په اسانه پوه شئ. څنګه دی؟ حضرت ابو هریره رضی الله عنه د حضور پاک مبارک صحابي دی. دی مسلمان دی او مور کافره ده. خپل راځي حدیثو کې راځي چې ابو هریره رضی الله عنه وایي زه مسلمان شم او زما مور کافره ده. امي راغبه، مور مې راغبه د ایمان نه. نو مور به وهه چې د خپل زوړ دین ته واپس شه، د به مور یې داسې نه کوم. نو چې دی به کور ته لاړ نو مور بسې سپېړه وویسته، نو دی به واپس د کوره راووت. نو یو ځل کور ته لاړ نو مور ورته چوکه ونیوله، وی تا ته زه وایم چې دا نوي دین پرېږده، ستا د پلار او ستا زما دین چې کوم دی، زما د نیکه او د نیا دین حقه به قبلې، نن دی نه پرېږده. نو دی غریب تی بار راووته، نو هغه ورپسې د کور نه بار را په منډه شوه. نو دی تی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک له چې څنګه راغی، نبی علیہ السلام دقسې محراب کې ناست دی، یعنی په مصله ناست دی، په خپل ځای ناست دی. داسې به ووایو چې ناست دی جناب. دی په خفګان راغی، حضور پاک وایي ولې ابو هریره؟ وی صاحب زه درته وایم چې زما دې مور له دعا وکړه او ته وله دعا نه کې. هر وخت مې وهي او ما ته وایي چې د خپل زوړ دین ته دې راشه، او سې بیا ووالم او راو تښتېدم ته. وی هغه دې صاحب را پسې را روانه ده، هغه بوډۍ را پسې دلته ستا مخکې را روانه ده، څه دعا نه کې. دغسې نبي علیه السلام له په خپلو لاسونه یې غېښودي دي. حضور پاک لاس اوچت کړ، یا الله د ابو هریره مور مسلمانه کړي. دوی وکړل چې دوی وکړله، وی صاحب دقه دې راله، دا خو د حضور پاک دعا ده. افسر یې ډغره وواله چې څنګه راله؟ نبي علیه السلام ورته وی بد حق دق ودرېدله. وی څنګه راغلې؟ لږه غلې شو. د ابو هریره مور څنګه راغلې؟ کوته کې وغورځو. وی د الله رسول د اسلام په نیت راغلی دی له چې دا بچي و هم واپس خپل زوړ دین ته واړو، خو چې د حضور پاک دعا خدای د هغې دپاره قبوله کړه. وی اسلام ته راغلی، کلمې شهادت یې ووی، واپس کور ته مسلمانه لاړه. الله یجتبي من یشاء من عباده. د خپلو بندګانو نه بعضې غوره کوي، منتخب کوي. نو د غوره کېدو دویمه وجه څه ده؟ هغه دعا ده، دعا. او یو بل مثال به درته د حضرت عمر فاروق هم درکم که نه رضی الله عنه. تاسو یې واقع اورېدلې ده. صحابه کرام رالل او حضور پاک ته شکایت وکړه. شکایت یې وکړه د الله رسوله د دوو کسو نه ډېر زیات تنګ یو، د دوو کسو نه ډېر زیات تنګ یو. څوک دی؟ وی یو دغه دی، د حضرت عمر دی، عمر ابن الخطاب، او دویم عمرو ابن هشام دی، ابو جهل. ډېر زیات په تکلیف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله ته لاسونه پورته کړل، خدای ته لاس اوچت کړل، اللهم اعز الاسلام باحد العمرین. خدایا د اسلام په دې دوه عمرو کې په یو مضبوط کړه. د عمر نوم دی، د هغه عمر دی، دلې غلبه ورکړه. دې دوه عمرو کې عین میم ری د دواړو نوم کې راځي. یو عمر دی، عین پیش دی، زما څه ورته وایي پیښ چې تاسو ورته وایي، او د میم زور دی. یو عمر دی، د عین زور او د میم سکون غوړوندی چې تاسو ورته وایي.
نور ماده یو اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا اسلام له پدې دوه عمرو کې په یو غلبه ورک دعا وشو د شپې نه حضرت عمر په لار روان دي میټینګ شروع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف سبق عمدا عمر پاسه یروي تاسو اسه اخوا دي اخوا کوي زادي ورلم او کینه لک سات پس کې بد دغه الک د نبی علیہ السلام نوم یې واغشته دا غسر به تاسو د مجلس کې پروت تاسو اسه قوم نه یریږي سو کوئی کلی به سو یو سو کوئی خاندان به سو یو سو کوئی دا خو دشمنی را پغاړه کیږي دا په یاره نه کیږي دغه دی لاړ تورې واغشتله یو صحابي ولا مخله ولا عمر سکه یره د نبی علیہ السلام نوم یې واغشت وی دا کنه خلق تک دې د عقیده خورای او بس نن نه پرېدم نن بیا زو مرمو یا به سر ولم مجلس ته کافر مرګرو پټ مسلمانو د تیغه ګونه پټ مسلمانو وی عمر نشي وجل مکه وګورل وی قوم دې ځان له دشمنی مګور وی نه پرېدم وی ګور نشي وجل درته ویم کنه فقلا بس وی تم جوړ داغه په مذهب وی ما پرېدا ورشه خورا او خې دی وګوره پیغورې ورک عقیده غستار کور ته داغه د ډیوی رڼا را رسیدلې ده نو کور دې قابو کا ډیوی پسې مګر لال خور کړ چې خور کړه لاړ دروازه وډه بولا دنه د قرآن شریف आवाज اوري او دا خبره خو ټیک ده دا خو واقعي چې دغه پیغمبر رڼا زمون کور ته را رسیدلې ده دا سو شو چې دروازه والا چغه والا ناغي پوي شو دا هو عمر دی نو دغه وخت ردی استاد حضرت خباب رضی الله عنه هغه ته قرآن خو دروازه ځان پسې بند کړي وا هغه ته وی تزغال ډړې تشا ز پېښو مونږ پېښو مونږ کار پېښا خو ته پر دې زره پتا گزارو نه کی د خورې مو ده او خیر غریبې کوټه کې دن نه پټک دې چې څنګه نه وت او خي سره په پرده ونه شو ها ته مسلمان شې صابي شوې بې دینه شوې زما خور دې بې دینه کړه او صابیه دې کړه نو دا خور ولر د عمر د خاوند او د خپل رور په منځ کې دغه کوي جوړه کوي صلح کوي جګړه ختمي چې جګړه ختمي د دواړو منځ کې نو عمر له غوسه ورغلی و سپېړ او چتا کړو دا خورې په د مخ واله خو دومره مضبوط غزار یې ورکړه چې د هغې د مخ نه وینه اوچته شوه او د عمر په دې مخ ور پرېوته دومره مضبوطه سپېړه وه بس همدا عمر خور وه جذباتو کې وه هغې وې زه چې څه دې خوښه یې کوه بلکل زه مسلمان یم او زما دا خاوند مسلمان دی موږ مسلمانان یو وی خطا سو اسلام وروړلی بس دقه وخت کې دیم حق دک ودرېد وی دا تاسو څه ماته وایي وی نه موږ ته نه ښایي ته خو پلیت یې موږ پلیت له نه ورکوو وی نه داسې مهرباني وکړې ماته وښایي وی نه حضرت خباب پیښ و چې معامله بدله ده بیګا حضور پاک دعا کړې معامله بدله ده هله کوټې نه راووت وی عمره ته چې د کم شخصیت مرګ پسې ګرځې او توره دې ورپسې راوچته کړه زما د قسم د الله په ذات چې بیګا ستا دپاره الله ته ژړل او دعا یې دله کړې بهله نورم نرم شو وی ګورې ماله دا پاڼې راکې وی نه وی څه وکړم یو لامبه وی لامبل پاڼې والا ورکړل د قرآن شریف هغه کم لیکل چې لیکل هغې ورته مخامخ کړ اتفاقا دا آیتو انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقیم الصلاة لذکری زه الله مال شریک نشته زما عبادت وکړه او زما د یاد دپاره ما ته ودرېږه وی دی معبود نبی علیه السلام حضور پاک دغه وخت کې په دار ارقم کې مقیم و نبی علیه السلام له بوت هلته پراپګنډه شوې وه لوی دغه شوی و چې عمر را روان دی او د نبی علیه السلام په مرګ پسې را روان دی نو صحابه ډېر زیات پریشان و چې خدای پاکه دا څه چل به شي هسې نه راشي او دغه ونه کي دا غزار ونه کي چېرته په نبي کریم صلی الله علیه وسلم نو په کور کې لویه غوغا ده دې کې دروازه ووهلی شو چې ورغې څوک یې فلان کې د عمر هغه او خیری ورسره حضرت خباب دی دروازه یې کوله وکړه چې وردن نه شو حضرت عمر وردن نه شو توره ورسره ده صحابه وي صاحب دغه دې راغی قسم دې د حضور پاک نه زیات بهادر صحابه یې مونږ بل نه دي لیدلي یو صحابي ما رأیتو اشجع منه دنه بهادر سړی ما نه دي لیدلي صحابه ته تاسو کښېنئ او په خپله وی که دې په ښه نیت راغلي خو هرکلی به ورته ویم او که په غلط نیت راغلي په دقه توره به دې دا سر وه
چې دا د سره کومه توره ده. او نبی علیه السلام د ټولو نه ورمخکې شو، د دقه ګریوان نه یې کلکه ونیوه. وی عمره په څه نیت راغلی؟ وی صاحب د اسلام په نیت، اسلام په نیت. چې کور کې څومره خلک و ټولو د خوشحالۍ نه وی الله اکبر، خوشحاله شو. په ابن ماجه کې یو روایت دی، ابن ماجه د حدیث یو کتاب دی، په هغې کې شته عجیبه نکته ده، عجیبه ټکې دی. هغې کې داسې دی چې استبشره ملائکة السماء باسلام عمر. اسلام چې کله عمر راوړو دی مسلمان شو، نو د اسمان فرشتې یو بل له زیرې ورکوي. یو روایت کې استبشر اهل السماء باسلام عمر، مبارکباد دی ته فرشتې یو بل ته ترغاړو دي، یو ته مبارک، بل ته وی مبارک، بل ته وی مبارک، بل ته وی مبارک. د خوشحالۍ زیری دی اسمان کې، لکه دلته یو کار وشي او مسلمانان یو بل له زیری ورکوي او خوشخبری ورکوي او خوشحالي. استبشر اهل السماء باسلام عمر، د اسلام د عمر باندې یو بل له بشارتونه ورکوي. خدای هغه مسلمان کا. دا څه په څه باندې؟ الله یجتبی من یشاء من عباده. بعضې بندګانو یې زه غوره کم، دنیا نه رو باسم، کفر نه رو باسم، شرک نه رو باسم، د ګندګۍ او د ګناهونو نه رو باسم، د مخلوق نه وباسم او ځان ته را نږدې کم. دویمه وجه څه شوه؟ دعا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا شو. دا دوه مثاله شو. دریم څه شی دی؟ دریم هم درته وویم. دریم هغه د نیکانو خلکو سره دوستانه تعلقات. باید سړي ډېر ګناهګار، باید سړي لمونځ هم نه کوي، خو د نیکانو سره او د صالحانو سره دوستانه وي. د هغه مجلس ته ځي راځي، د هغه نیک سړي، د هغه عالم، د هغه بزرګ، د هغه نیک سړي د هغه مجلس او د دوستانې د وجې نه په هغه اثر وشي او خدای پاک یې غوره کړي. د هغې مثال هم درته ښیم. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. حضرت ابوبکر صدیق عمر د 14 کاله دی او د حضور پاک عمر 18 کاله دی. 2 کاله د دواړو په عمر کې فرق، همزولی تقریبا. او دوستانه ده، دا لکانې دوستانه ده، د یو کلی دی، د یو علاقې دی. قوم جدا دی، د حضور پاک قوم بنو هاشم دی، د هغه قوم بنو تیم دی، هغه جدا قوم دی، خو بس دوستانه تعلقات دی. یو زمانه کې د حضور پاک عمر 18 کاله او د 14 کاله د تجارت په غرض شام ته لاړ. ابوبکر خلک به تجارت پسې تلل. د په شام کې یو خوب ولید، خصائص کبرا کې سیوطي رحمت الله علیه لیکلی دی چې خوب یې ولید. هلته یو پادري ته خوب بیان کړ، د عیسایانو مشر و. وی دغسې خوب مې ولیده. وی ښه؟ وی او. وی ښه د دې خوب تعبیر دا دی چې یبعث فی قومک نبیون، ستا په قوم کې یو پیغمبر پیدا کېږي. یبعث فی قومک نبیون، ستا په قوم کې یو پیغمبر پیدا کېږي. او ابسی كنت وزیره فی الدنیا وخلیفته بعد وفاته. ته به په دنیا کې د هغه وزیر او د هغه د وفات نه پس به د هغه خلیفه. دا د خوبه دی ورته وایي. كنت وزیره فی الدنیا، د هغه وزیر به په دنیا کې، وخلیفته بعد وفاته، د هغه د وفات نه پس به د هغه خلیفه. نو کتاب لیکي چې فاثرها فی نفسه. ابوبکر دا خوب پړه کې پټ کړ، اچھا ته غږ ونه کړ د دې خوب، بالکل یې ځان سره پټ وساته چې څه به کېږي. چې کوم وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړه، نو لومبې راغی حضرت ابوبکر صدیق ته دعوت ورکړه. ابوبکر مال خو خدای پاک نبوت راکړه، مال یې پیغمبري راکړه. ګوره د هغه دوستانې تعلقات او اثر ته اوس ګوره، نور هېڅ هم نشته. وی ښه ډېره ښه ده، ډېره د خوشحالۍ خبره ده. زما ملګري او ما ته معلومې د ماشوموالي نه مو یو ځای ژوند تېر شو. دا هغه وخت دی چې د حضور پاک عمر 40 کاله دی او د ابوبکر 40 کاله دی، 2 کاله کشر دی. وی بالکل ما ته معلومې، زما در باندې ایمان دی، هېڅ مسله نشته. خو هسې یو تپوس ته نه کوم، ما الدلیل علی نبوتک، ستا په نبوت دلیل څه دی؟ د نبوت یو دلیل خو دې راته وښایه چې څه دی؟ حضور پاک ورته فرمایي وی الرؤیا التي رأيناها بالشام رأيتها بالشام. وی هغه خوب زما د نبوت دلیل دی چې تا په شام کې لیدلی دی. نو ورپاسېده، فقام الیه کتاب کې راځي،
حضرت ابوبکر صدیق ورپاسېده واعتنقه او حضور پاک سره ورترغاړه وه معانقه ورسره وکړه وقبله فيما بين عینیه د دواړو سترګو په دا منځ کې دلته ښکل کړ حضور پاک قبله فيما بين عینیه د دواړو سترګو دلته کې ښکل کړ او یشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسلمان شو. نو یو ټکی مې یو کتاب کې ولیده یو ډېر لوی عالم دی د کراچۍ او ډېر لوی بزرګ متقي انسان دی حکیم اختر صاحب الله دې ولا شفا ورکړي روغ صحت ته الله ورکړي هغه یو کتاب کې مې عجیبه نکته ولیده هغه لیکلي دي ډېر عجیبه نکته ده وی واحد حضرت ابوبکر صدیق دی چې د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه پس هغه په تندیخ خپل کړی دی واحد او واحد د ابوبکر صدیق دی چې کله د دواړو جهانو سردار وفات شو او دنیا نه رخصت شو نو بیا هم په تندي د پاسه خپل کړی دی بخاری شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو بعض صحابه باندې عجیبه کیفیت راغی حضرت علی رضی الله عنه بهوش شو حضرت عثمان رضی الله عنه ګونګې شو خلې نه خبرې نه وځي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بالکل دماغو کار پرېښود او توره واغېسته او دقسې په منبر کېناست او اعلان یې وکړ وی خلک وایي چې نبی علیه السلام وفات شوی دا خو منافقان دي چې چا دا خبرې شروع کړې دي هغه وفات نه دی کو هغه تللی د الله ملاقات لا څنګه چې موسی علیه السلام کوه تور ته د الله ملاقات له تلو او واپس برازي او چې څوک هم وایي چې نبی علیه السلام وفات دی زما په دې توره به د هغه منافقانو نه سټونه وایي چې هغه هم نشو کول لیکن حضرت ابوبکر صدیق راغی چې راغی بس نور خلک یې پرېښودل او نیغه د نبی علیه السلام کوټې مبارکې ته ورننوت دا خو د لور کوټه وه د بی بی عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها کوټه وه هغې ته ورننوت چې څنګه ورننوت کوټې ته او حضور پاک یې وکت بخاری شریف کې حدیث دی په نبی علیه السلام مبارک د مخ نه څادر لرې که فقبله فاکب علیه وقبله پې ور پرېوته او ښکلې او ورته څه وایي طبت یا حبیبی حیا و میتا ای زما دوستا په ژوند څه ښکلې وې او د وفات نه پس څه ښه ښکلې نو د حکیم اختر صاحب دامت برکاتهم دا نکته عجیبه نکته ده چې د نبوت میلاوېدو نه فورا پس چا ښکل کړی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د دنیا د رخصتۍ نه پس بیا چا ښکل کړی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نو حضرت ابوبکر صدیق ته رب العالمین ایمان ورنصیب کړی دی تصحیح نصیب کړی دی د نبی علیه السلام د دوستانه تعلقاتو په برکت باندې دوستانه تعلقاتو نو د الله د نزدېکت بل سبب دوستانه تعلقات دي بل سبب یې څه دی او دا دواړه ډېر مبارک دي جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق دواړه دونه مبارک استی دي سوچ کوم زه هغه ځای کې دفن دي چې کوم ځای کې د دواړو جهانو مبارک سردار دفن او مسله د دین داسې ده نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی د کم انسان خوره چې د کم ځای نه اغشتلی شوي د قبر به هلته وي د دې خبره ځان پوه کړې چې کم سړی کم قبر کې څه ملي که نه د ده خوره د اقه ځای ده د اقه ځای د خوره ده نو هغه ځای ته رب العالمین رسی نو زه ویم د حضرت عمر او د حضرت ابوبکر د دواړو خوره د کم ځای ده د حضور پاک د ګاوڼ د اقه ځای خوره ده چې کم ځای د دواړو جهانو سردار مبارک آرام کوي خوا کې ورسره حضرت ابوبکر صدیق آرام کوي خوا کې ورسره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه آرام کوي نو چې کومه د حضور پاک د ګاوڼ خوره ده رښتیا ووایه هغه خوره به بهترینه که بیکاره به بهترینه خوره دغه خاورې نه چې کوم خلق پیدا دی حضرت ابوبکر او حضرت عمر هغه د دې قابل نه چې موږ د هغې په شان کې ګستاخي وکړو او جناب ابل په مناقبو کې د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر په مناقبو کې یو روایت تیر شو هکذا نبعث یوم القیامت وی د قیامت په ورځ به موږ دقسې د قبرونو نه پاسو دا یو پیشنګویي شوه د حضور پاک مبارک او د هر پیغمبر وزیرانی وی زما په دنیا کې چې کوم وزیران دي هغه ابوبکر او عمر دي او زما په آخرت کې عالم بالا کې چې کوم وزیران دي هغه حضرت جبریل او حضرت میکائیل دي نو حضرت ابوبکر صدیق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوستانه د وجه نه الله ته خوښ شوی
بل شي دی بل محبت ته محبت مینا د محبت ته وجنه او د مینې وجنه خدای پاک بعضې خلک نږدې کوي الله یجتبی من یشاء من عباده نو دا الله د غوره کولو او د نږدېکت بل سبب هغه محبت دی هغه مینه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او دا یو مثال هم درکوم د حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه معشوم بچی چا د مور پلان نه تختولی دی یو په یو خرڅوي بلې په بل خرڅوي بلې په بل خرڅوي اخره کې په مکه مکرمه کې خرڅ شو حکیم ابن حزام واغشته او حضرت خدیجه ته وقف کو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وقف التبه مور جلل ځکه دی غلام نو مرینو چا تختولیو نو مور به جلل او چې کله بنورو دا مور به نور ته ولاړه وه وی چې زما بچی به دې وخت کې کم ځای وي نور به پرې لګي او که به نه لګي او چې کله به باران شو نو دا مور به ولاړه وه یاره چې زما په دې بچي به دا باران لګي او که به نه لګي او د سر ویښته به یې ښکل او جلل به یې ورپسې چېرته حج له څوک راغلي و دا ځای دې ولیدي ورته یې وې تا پسې خو مور جاړي ته دلته چا سره د فلانکي سره یم هغې چې واپس لاړل په مور یې وله زیری وکړه مبارک شه ستاسو هغه بچی مونږ ولید او سیم کو په مکه کې د فلانکي سره ډېر خوشحاله شو ځان سره بلا تحفې تحایف کړل د یو ورور د جبلا ابن حارثه هغه راغی ورسره ترونه هم دي نور خلک هم ورسره دي رالل مکې ته دی خپل رور پسې راغی چې دا رور به بوځو چې راغی تپوس یې وکړه د نبي علیه السلام وی دغه ځای کې دی ورغی حضور پاک ته کېناستل تحفې تحایف یې راوړي دي او د نبي علیه السلام ډېر د صفتونه کوي صاحب تاسو بنو هاشم ډېر ښه خلک کې او د بیت الله خدمت کوئ او تاسو د زمزم خدمت کوئ او تاسو خلکو سره ډېرې ښېګړې کوئ حضور پاک په پیښ شو وی مرګرو مقصد هم څه دی مقصد راته ووایه وی زمونږ مقصد دا دی چې زمونږ یو بچی دی غلام نه دی هغه چا تختولی دی او خرڅ کړی دی تاله را تاسو له راغلی مونږ هغه پسې راغلي هر څومره پیسې چې ته غواړې مونږ به یې تاله درکړو خو ته مهرباني وکړه دا ماشوم مونږ له راکړه مور یې ورپسې جاړي او مور یې ورپسې شعرونه هم جوړ کړي ژړا کې به هغه غزلې وې هغه شعرونه او مرثیې به یې د بچي پسې وې حضور پاک ورته وی دا خو څه لویه خبره نه ده دا خو ډېره وړه خبره ده زه به یې راوغواړم که تاسو یې پېژندې او ته د سره بې پیسو ستاسو دی یو روپۍ ده نه خیراتي ستاسو دی خو ګورې یو خبره ده که در سره ته نه نو موږ بنو هاشم قوم په زور ګورې څوک نه شړو په دې فیصله کوې را سره هغې بلکل هغې مطلب دا چې موږ ته د مور هغه جړا یاده کړو او موږ ووینئ نو دلته د غلامۍ په جز څه کوي هلته کور دی هلته ځمکه ده جایداد دی مال دولت دی خامخا به را سره دی بلکل دا شرط منظور دی نبی علیہ السلام مبارک زید ابن حارثه پسې څوک ولېږل او راوستل ورته وی زید دا پیژنې وی یو صاحب څوک دی وی دا مې ورور دی دا بل پیژنې چې و پاسې نه داسې په دوکه څوک بونه دي او بیا خرڅ نه کوي دا پیژنې وی یو څوک دی تره مې دی دا پیژنې او دا زموږ پلان کې رشته دار دی ښه بچی دا تا پسې راغلی دی او دې تا بوتلل غواړي او ستا مور د تا پسې ډېره زیاته پریشانه ده ډېره زیاته در پسې خفه ده او جاړي او په نورونو په بارانونو کې در پسې جاړي نو زما را طرف نه تا ته مکمل اجازت دی یو روپۍ په بیه ستا نه غواړم یو روپۍ نه غواړم که ته دوی سره ځې مهرباني وکړه ورسره لاړ شه زید ابن حارثه په جړا شو وی د الله رسول ته ما شړې وی نه شړم خو دې نه خو مور در پسې جاړي د مور ملاقات له به لاړ شئ وی دلته نه ځم ارور ورته وی داسې کې د غلامۍ ژوند خوښې دلته غلامې او آزاد ژوند پرېږدې او مور پرېږدې او پلار پرېږدې حارثه د پلار د پلان کې پرېږدې سادهګانو وی ماله د خدیجې په شان مور خدای را کړې او ماله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان پلار خدای را کړې او ماله د بیبي فاطمې په شان خویندې خدای را کړې دي تاسو څه سادهګان دي د دنیا په یو نعمت دا غېږ نه پرېږدم زه د مور ملاقات له به زه راشم څه وخت لیکن دا دی چې ته پرېږدم دا غلامي ده او سرداري ده دا چې ته پرېږدم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فورا اعلان وکړ وی نن نه پس به زید ابن حارثه نه وایه دا به نه وایي چې زید د حارثه زوی نن نه پس به چې زید ابن محمد زید د محمد زوی دا زما بچی داسې نعمت یې وله ورکړ انعام یې ورکړ ارور یې وایي جبلا
وی هغه وخت خو مونږ وی چې زمونږ دا رور ډېر ساده دی غلامي یې خوښه کړه او ازادي یې خوښه نه کړه پردی وطن یې خوښ کړه خپل وطن یې خوښ نه کړه مالداري پرېښوده غربت یې خوښ کړه وی وروستو راته پته ولګېده چې قسم په خدای زما رور دی دوښیار مونږ قمه کلو هغه یو غېږه خوښه کړه په قرآن شریف کې د یو صحابي نوم نشته د یو صحابي سوا د ده نه او په ډېر بهتر انداز کې نوم ذکر شوی دی فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها قرآن شریف کې دقه یو صحابي نوم ذکر دی په خو الفاظو سره الله ذکر کړی دی زید ابن حارثه دا د څه د وجې نه دا د محبت د وجې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت ساته الله ځان ته خوښ کړ دونه خوښ شو رب ته پروردګار ته چې پرون زموږ یو حدیث تیر شو د ده بچی اسامه نومې دی د کوټې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او رنګ هغه د زید ښکلی و د اسامه تک تور و د رنګ او په دې د نبی علیه السلام په دې خپه باندې ناست دی او حضور پاک ولا په خپله قڼې پاکوي بیبي عایشه ورته وایي صاحب دی مال راکه چې زه وله قڼ پاکم وی نه عایشې زه به وله پاکوم احبیه دې ماشوم سره مینه کوه فانی احبه د سره زما مینه ده زما خوښ دی د هغه زوی سره د حضور پاک دومره مینه وه دا د محبت وجه ده نو بل سبب محبت او بل سبب څه دی بل قرآن کې الله په خپله ذکر کوي الله یجتبی من یشاء من عباده ویهدی الیه من ینیب دا ما چې کوم سببونه ذکر کړل دا الله نه دي ذکر کړي او دا یو ذکر کړ هغه انابت الی الله الله ته رجوع دی بل سبب دی اوس الله دا انابت دا غي مثال هم درته وایم دا انابت ذکر کوي نور نه ذکر کوي ځکه په نور موږ مکلف نه یو په دې مکلف یو چې موږ الله تعالی انابت څه الله تعالی غوندې رجوع کول الله ته سر لغوندې ښکته کول نو چې کم سړی الله ته سر ښکته کي یهدي الیه من ینیب نو الله فرمایي د ته به م لاره ښیم په صراط مستقیم به ور برابروم او چې په صراط مستقیم مې برابر کو نو غوره به کم کنه منتخب شو د هغې مثال هم در کوم یو مثال یې دا دی چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو سړی سندرې به وي ګانا بجانا والا او شپېلې به ورسره وه په هغه شپېلې به شپېلې والا او د هغه شپېلې نه علاوه به لګیا و سندرې به یې وې هغه باجه به یې والا دنیا به ورته راغونډه وه دې ګمراهۍ ته خلک راغونډېږي نو چې کوم ځای به دغه کسو او ده به خپله باجه کوله وکړه نو دنیا به راله تماشې ته به ودرېده او ده به په خشته اواز ولا الله یو حسین اواز ورکړی دا د پیسو باران به وکړي اوس هم خلک په دې ډمان ومان د پیسې میسې نه دي پیسو باران به چا به الوا راوړلو چا به ډوډۍ راوړلو چا به خوراکونه راوړلو ده به هغه خپله نخره وکړله شعرونه به یې وې ښځې به م راتلې او سړي به م راتلل لیکن وروڼو د هر څیز یو خپله اندازه یې بوډا شو چې بوډا شو اواز یې لاړ برباد شو ختم شو اواز نو خلک خو به د اواز له راتلل خشته اواز باندې به ګانه کوله او غزلې به یې وې هغې له به خلک راتلل چې بوډا شو هېڅوک وله نه راځي او د ارامه پیسه ګورې ټینګېږي هم نه چې څه یې ګټلو هغه یې والوزول ختم پلوپری ختم اوس بوډا شو یو ځای لځي هغه خپل بکس کي دی هغه باجا او باجه وایي اواز ورسره کوي نو اوس خو یې د اواز د خر اواز د انسان دغه نه جوړ شي نو څوک هم وله نه راځي بل ځای کښېني څوک هم وله نه راځي بل ځای کښېني بازار ته لاړ چې هلته خپله باجه راوباسي لاس یې مصرفېږي هغه باجه هم کار نه کوي هېڅوک نه شپېلی راوالي هغه شپېلی کې څه د خولې نه اواز خولې خو جرابه جوړه ده نو پوکې وباسي پوکې هم نشي ایستی ډوډۍ پسې غریب اریان دی یو متل دی هغه یو ځای کې یو ډمان راغلی و یو سړي ورې پوزکې راایستی و نو هغه ډم لګیا دی ډمتوب کوي نو هغه هم اواز خراب و ټول خلک دی لاړل دغه پوزکي والا ورته پاتې شو نو ټول لاړل دا ډم دی پوزکي والا ته وایي زما د اواز جو ستا ډېر خوښ دی ښه ځکه چې دا ټول لاړل ورته پاتې شوې وی خدای دې بیا ستا د اواز وباسي دې پوزکي ته ناست یم دا ټول شپه دې اوچت کړه چې دا خپل پوزکي اوچت کړم نو اواز د خدای نعمت تیرونو خو چې د الله په ذکر کې وچلی الله اکبر اواز د الله د خدای لوی نعمت دی خو چې د الله قرآن پیدا کې او خشته نعتونه پې ووې نظمونه پې ووې د الله صفت د پیغمبر صفت پې وکړي نو چې دی بوډا شو نه شپېلی والی شي نه باجه والی شي نه چغې والی شي نو نار نه ور دی اوږې تږې دی نو دی راغې مدینې شریفې ته بلکل نارې پې تېرېږي نو د بقي مقبرې ته لاړ جنت البقي چې کومه مقبره ده نو هغه مقبره کې یو زوړ قبر و ناست
ګرځي پکې یو زوړ قبر یې صحیح کې ناست دی، نو هغه قبر کې لاړ سملاسته او خدای ته یې چغه جوړه کړه چې یا الله تا ماله چې کم وخت کې اواز را کړی و نو ما په دې ډېرې پیسې ګټلې دي، چا به الواګانې راوړلې، چا به ډوډۍ راوړلې، چا به را باندې پیسې شیندلې. اوس مې لاړ اواز ختم شو، لاسونه مې رپېږي، هېڅوک نه را نږدې کېږي. خدایه هر چا پرېښودم، خپلم پرېښودم، پردوم پرېښودم، بچوم پرېښودم، اخیري وخت مې دی الله تعالی راغلی. زه خو نار نه وریم، د 5 شپږو ورځو نوږ لوږې تندې را باندې تېرېږي. خدای تعالی راغلی مو دې قبر کې درته ملاستې مو 2 څادره مې ځان نه د کفن ته وکړي دي، نه مې د قبر کنېستو ته حاجت شته او نه مې کفن اغوستو ته حاجت شته. بس خدای ما نه سو باسي چې بس په دې قبر کې سملم چې خبر خلاصه شي، بل څوک مې نشته. هم تعالی راغلی. وروڼو یو مثال به درکړم. کم د انسان یو زوی دی، خدای دې نه کړي خو چې د چا زوی فالج ووایي، نو ټول خلک به دې تښتي، خو مور پلار یې پرېښودی شي؟ نشي پرېښودی. خپل خپلوان هم بیا نه را نږدې کېږي ورته، دوستان هم بیا پردي شي، ګاونډیان هم بیا پردي شي، مور او پلار نه پردي کېږي. که د ده نه غل او متیاد هم په دا کټ کې بیږي، خو حقه مور راځي او د دې بچي هغه متیاد هم پاکوي، هغه نه پردی کېږي. هغه پلار به ګرځي حرام او حلال به را پیدا کوي، خو دې بچي له به راځي، پردی کېږي نه. الخلق عیال الله. مونږ ډېر ناقصه سوچ دی، مونږ پوه نه یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مخلوق د الله داسې دی لکه د انسانان چې د خپلو پلارانو نه د پلارانو څنګه دي، داسې دي. داسې د خدای اولاد نه دی، د خدای بچی نه دی، خدای له اولاد او بچی نشته، خو لکه سین چې بنده په خپلو اولاد مهربانه دی، دارنګې الله په دې خپلو بندګانو مهربانه دی. چې د هر چا نه ناپوره شی وتښتي او هر څوک دې وغورځوي، نو خدای ته ودرېږه، نو خدای دې نه غورځوي، ځان ته دې رانږدې کوي، خدای دې نه غورځوي. یهدی الیه من ینیب. الله قرآن شریف کې فرمایي چې لږ دې الله ته انابت وکړو، لږ رجوع دې وکړه، نو خدای دې پس ځان ته رانږدې کوي. بیا الله یجتبی من یشاء من عباده، پرېږدي دې نه. بیا نو وی خدایا کفن ته مې حاجت نشته، اغوستی مې دی، قبر کنېستو ته مې حاجت نشته، پکې ملاستیم، او د 2 ورځو نارې ما اواز مې لاړ خراب شو، باجه نه شم والې، څوک ډوډۍ نه درکوي. پروردګاره بس ما نه دلته سو بس. هلته خلیفة المسلمین حضرت عمر فاروق خوب ویني، حضرت عمر فاروق، او په خوب کې الله ویني. الله ورته وی لاړ شه بقي مقبره کې یو بنده دی، او اخر وخت کې ټولو خلکو پرېښود نو ماله راغی، ټولو خلکو شړه، بچو شړ، پردو شړه، ماله راغی. فټافټ فورا ورشه د بیت المال نه مستقله وظیفه مقرر کا او راولې او مضبوط منصب ورکو، ځان ته نږدې کا. اله شابه دله ورشه د ده په نږدېکت تاله د جنت مرتبه اوچتو، شابه فټافټ ځان وررسوه. حضرت عمر غوندې هغه شخصیت الله ورلیږي چې د کم شخصیت متعلق وختي د ابن ماجه حدیث به درته ووایي چې د اسمان فرشتې د چا په ایمان یو بل زیری ورکوي. حضرت عمر را پاسېد چې راغی بقي کې ګرځي، یو خوا بل خوا منډې وایي چې ورغې چا کم قبر کې پروت دی، یو زه ګوري یو کنده بله کنده چې ورغې دی پکې پروت دی، چې دا حضرت عمر ولید لوی هیبت. حضرت عمر خو لوی هیبت وکړ، حضرت عمر د هیبت نه خبرې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي یوې ښځې منښته کړې وه، حضور پاک ته راغله، وی صاحب ما یو منښته کړې ده، کله دې جهاد نه ته خدای سالم واپس راوستې نو زه به تنبل وم. وی که منښته دې کړې وې وه او که دې نه کړې مې وه، وی نه منښته مې کړې ده. نو لګیا وه د خوشحالۍ نه تنبل و. دې کې حضرت ابوبکر راغی همغسې تنبل وی، حضرت عثمان راغی همغسې تنبل وی، خو چې حضرت عمر راننوته نو زه یې تنبل د لاندې کړه، د پاسه پې کېناسته. حضور پاک وی عمره وی ابوبکر وی چې ته کم دی ته راشې نو شیطان هم دغه ځای نه تښتي، چې ته کم دی را شیطان تښتي. وی دې تنبل و ابوبکر راغی، زه ناست وم هغسې و، ابوبکر راغی همغسې و، عثمان راغی همغسې و. وی چې ته رالې نو وی تنبلې د ځان لاندې وی د الله رسوله ته مناسب چې خلک ستا نه ویرېږي. او یو بل روایت کې راځي، ابلو زمونږ حدیثو کې تېر شو، بار حبشان یو جینۍ وه حبشیه، هغه وینځه وه، دا وینځې خو هر څه کوي نو ماشومان ورته راغونډو او دا وینځه ورته ګډېده په لاره کې، وینځه ورته ګډېږي، سندرې وایي او توره وینځه ده، ماشومان ته ګیر چاپېره راته دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د دروازې په سوري نه وکتل، عایشې ته وی راشه عایشې وګوره، ښځې ته وګوره، هم پېغله ښځه نه وه لکه جینۍ وه، د جینۍ ته وګوره هغه د ګډېږي او ماشومان ترې راته دي، تماشې کوي ورته تعجب کې دي. دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی، چې راغی ښځه مو تښتېده ماشومان هم وتښتېدل.
حضور پاکو فرمایل وی چې عمر راغی او هغه ښځه د انساني شیاطین او جن شیاطین نه تښکاري چې په دا کوڅو کې منډې وی عمر دا وجه عمره وی چې په تک په کومه لاره دی شیطان تا سره یو دی په لاره نه ځي دې هیبت دی چې څنګه ورغی اوس هغه کاکا خو په قبر کې پروت دی چې عمر یې ولید بس پره پیدو شو دا څه په مسله باندې ما خو د مرګ سوال د خدای نه کوم چې دلته ملک دا خو امیر المؤمنین راغی دا هغه خو لوی هیبت دی دا به څه کېږي حضرت عمر فاروق د مټه ونیوه وی یارېږه ما خپل پروردګار په خوب کې لیدلی دی او ما ته اډر کړی دی حکم چې زما هغه دوست قبر نه وباسه ما ته انابت کړی دی ما ته رجوع کړی ده ټولو خلکو پرېښود زه خو یې نشم پرېښودی ټول خلک ته پردي شو زه خو دې نشم پردی کېدی که نه روچتې کا بویه ته تنخوا د بیت المال درته مقرر شوه بس الله داسې مهربانه ذات چې زما اواز خشته و او زما ځواني د عبادت وه نو ما په ډمتوب کې تېره کړه زما لاسونه خپې چې د کار وې او زما وجود د رجوع د نیو دی او زما لاسونه خپې د الله د سجدو دي نه مې په ډمتوب کې تېر کړل چې د هر څه نه پرېوتم نو بیا مې ځان ته خدای راکاږي دونه مهربانه ذات بس تر مرګه پورې هغه سړی الله ته په سجده او الله ته په زاره یهدي الیه الله ځان ته نږدې کوي څوک من یونیب چې څوک ځان الله ته نږدې کوي او دویم مثال هم در کوم یو سړی دی هغه لګیا دی سندره وایي خشته اواز یې دی ښکلې مزېدار عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په لاره تېرېږي عبدالله ابن مسعود په لاره ځي دنیا ډله راغونډه ده هغه اواز عبدالله ابن مسعود واورېده د هغه ډم هغه اواز یې واورېده اوهو ما احسنه صوت دا څه خشته اواز دی لو قرأ بها القرآن اوهو دونه خشته اواز ارمان که په دې د خدای قرآن لوستی وي څه به وه دا اواز خو سندرې له نه دی پیدا دا اواز خو مناسب دی چې د الله قرآن پې ولوستلی شي چې دا خبره څنګه عبدالله بن مسعود وکړه نو دا خلک بیا هم د مولا احترام کوي ګناه ته ولاړ خو چې عالم وویني نو منډې کېږي چې خلکو شاته وکتل عبدالله بن مسعود نو خلک خواره واره شو هغه ډم وي دا خلک ولې منډې په تللو شو وي دا عبدالله بن مسعود په دې لاره تېر شو یو خبره یې وکړه وی څه ووې اوس عبدالله بن مسعود خو لا غریب وی څه ووې وی دی ووي چې ډېر خشته اواز دی ارمان که د خدای قرآن یې پې ولوسته بس چې دی وي بس هغه هغه هر څه مات کړل دا کم ډمتوب سامانو هغه یې مات کړل ختم راغی عبدالله بن مسعود پسې کېناسته وی ما ټول عمر په دې خپل اواز باندې شیطان خوشحاله کړی بس ستا د اواز په مو لګېد اوس به څه کوم ما به معاف کی پروردگار بالکل به الله معاف کی بالکل به الله معاف کی نو ابن مسعود سره شاګرد شو د شپې عبدالله بن مسعود خوب ویني چې خوب اینی نو الله تعالی ورته په خوب کې فرمایي رب العالمین ورته په خوب کې فرمایي وی دغه سندرغاړي لا زما د محبت زیری ورکا زما د محبت زیری ورکا ناغه ورته وی چې تعالی د الله د محبت زیری در کوم ناغه مو جړل او عبدالله بن مسعود مو جړل نو چا ورته وی عبدالله بن مسعود ته ولې جاړي وی چې د خدای دوست جاړي نو عبدالله به سره نه جاړي ويهدي الیه من ينيب نو رب العالمین ته چې څوک هم انابت کوي که نه الله ورته بیا د خپل ذات ته رسېدو لاره ښیي الله یجتبی من یشاء من عباده ویجتبی الیه من ینیب نو دا اخیری یو وجه د آیت کې رب العالمین ځکه ذکر کړی ده چې موږ په دې مکلف شو ورونو د دې ټولې خبرې خلاصه دا ده چې د الله ذات ډېر مهربانه ذات دی دا کافران ټول لګیا دي او د خدای دشمني کوي څوک وایي خدای له زوی دی څوک وایي خدای له لور ده څوک وایي خدای محتاج دی څوک وایي دا باران فلان کې بوت کوي څوک وایي دا زوی فلان کې بوت را کوي او سره د رب العالمین ټولو له روزي ورکوي زما چې معمولي غوندې بعضې وخت کې مونږ دا ظالم سړي ووینو که نه چې مره که زور مې پیدا شو چې د نه خدا مری خفه کړم لیکن خدای د ستا نه مخکې ویني دشمني خدای سره ده تا له پې غصه درځي لیکن الله ورته صبر کوي الله صبر کوي د الله نه په خپلو بندګانو مهربانه ذات بل څوک نشته یو حدیث کې راځي الله ارحم بعباده من الام بولدها وی مور چې څنګه په خپلو بچو مهربانه ده د الله رحم په خپلو بندګانو ردی نه زیات دی ورونو مونږ کې انابت نشته مونږ کې پروردګار ته رجوع نشته الله ته رجوع کوي انابت دا مطلب نه چې د خپل ډوډۍ مخوره او روزګار هم مکوه نه خپل دکان هم کوه
خو لیکن هغه دکاندارۍ کې الله مخه په کوه، الله ته ځان مایل کا. خپل روزګار هم کوه، هغه روزګار کې الله ته ځان مایل کا. خپل نوکریم کوه، مونځ پکې ټیم راغی نو خپل مونځ دې کوه. فضول مه کښېنه، خپل دکان کې ګاهک دې نشته نو الله الله کوه، تسبو باندې لا اله الا الله وایه، الله یادوه. گاڑی کې روانې فضول خبرو نه څه جوړېږي، ذکر کوه، لا اله الا الله وایه، درود شریف وایه. خپل زمینداری کې نو خپل کارم کوه کنه او بخورم کوه، نو د الله په نوم خو ستا لاس او خپې ستړي کېږي نه، ورسره خپل خدای م یاده. دې ته انابت وایي. انابت دا مطلب نه چې دنیا روزګار پرېږده او بچی پرېږده او واده مه کوه، نه، دا د انابت مطلب نه دی. د دنیا د روزګار سره سره الله مه یېروه، د دنیا د کاروبار سره سره الله مه خفه کوه او الله ته ځان راجېږ. نور قسم په خدای که د الله نه زیات مهربانه د انسان خپل مور او پلار په خپل بچي نه دي، څومره چې الله مهربانه دی. نو رب العالمین ترونو انابت وکړئ. او ګورې زه درته اوس ویم زمونږ دا دور ګوره ډېر د خدای د قهر او د غضب دور دی. داسې د فحاشۍ او د بېدینۍ سیلابونه روان دي که نه، لکه سیند کې یو لوی سمندر دریاب په تیزۍ کې یو مضبوط سیلاب روان دي. داسې د فحاشۍ، د بېدینۍ، د ډمتوب او د دین نه د لرې کېدو دا سیلابونه روان دي. د دې لپاره بس یو علاج دی چې هغه انابت الله، خدای پاک ته رجوع کول، عالمانو صالحانو نه دعا اخیستل، د نیکانو خلکو سره ملګرتیا کول او د دین سره مینه کول، محبتونه. خدای پاک دې زموږ نه راضي شي. دعا وکړئ رب العالمین ته زموږ نه راضي شي. چې څومره مردگان وفات دي الله ټولو مغفرت نصیب کړي. الله ته زموږ نه راضي شي، یا الله ته زموږ نه راضي شي، یا الله ته زموږ نه راضي شي. الله د دنیا او د آخرت د فتنو او د مصیبتونو او د آفتونو نه په امن او امان کې وساتي.